د دې لپاره چې په SQL کې موږ تاسو ښه پوه شو لږ زیات کمانډونه کار وکړو نو اړینه ده چې یو څو ډیټابیسونه نور هم جوړ کړو. لومړی ځل چې موږ کوم ډیټابیس جوړ کړ CSNDB یا کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس و. هغې نه وروسته موږ غواړو چې یو درې نور ډیټابیسونه هم جوړ کړو چې بیا وشو کولی چې د څومره کمانډونه موږ په SQL کې ورسره مخ کېږو هغه ټول په ښه توګه دلته رن کړو ویې چلوو تاسو پرې پوه شئ. زموږ CSNDB یا کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس نه وروسته دویم ډیټابیس چې کوم دی I18 یا انټرنیشنلایزیشن ډکشنري ده. دغه ډکشنري ده چې بیا که ژوند په دې به کار کوو چې دا به داسې یو ډکشنري چې به پښتو دري او چینایي او په څو ژبو باندې به په دې باندې کار کوو. غواړو به چې څو ژبو ته یې واړوو البته په ډیټابیس 2 کې یا ایډوانس ډیټابیس کې که وخت مو پیدا کړ په دې سمسټر کې به هم پرې کار وکړو. نو موږ د دې هغه چې کوم SQL کوډ د هغه را کاپي کوو او دلته ورته لومړی راځو ډیټابیس ته دې ته یو ډیټابیس جوړو یو نوم ورکړو فرض وکړه ډکشنري صحیح ده. ډکشنري مو جوړه کړه ډکشنري ډیټابیس جوړ شو دې کې اوس هغه چې کوم موږ سره ټیبلز دي البته په دې ډکشنري کې موږ سره یو ټیبل دی چې هغه د ورلډ لیسټ په نوم باندې دی په هغې کې موږ مختلف ورلډ لیسټ جوړو. موږ سره ډیټابیس جوړ شو په دې کې یو ډیټابیس دی که موږ تاسو یې وګورو شو ټیبلز یې کړو شو ټیبلز موږ سره به یو ټیبل وي په دې کې چې هغې نوم دی ورلډ لیسټ صحیح ده. اوس که راشو ورلډ لیسټ کې موږ تاسو وګورو ورته وایي سلیکټ سټریک معنی هر څه فرام ورلډ لیسټ دې ورلډ لیسټ نه موږ ته هر څه انتخاب کولی که فکر کوم کوم ځای کې مې ټایپینګ کې اشتباه وکړه سلیکټ سټریک فرام ورلډ لیسټ څه معنی موږ ته که تاسو ته بره وګورئ شوینګ روز 0 نه 24 پورې یعنې څلرویشت روګانې موږ ته ښکاري خو ټوټل 28 دي ټولې موږ ته نه ښکاري. موږ سره په دې ډیټابیس کې یو څه شیونه موږ تاسو ته ښکاري چې ځینې ډیټا انټري موږ پکې کړی ID یو ده نوم ورډ الله لوکل ډیټ په دغه تاریخ باندې موږ په دې کې انټري کړې وه سمه ده خو موږ سره ټول نه ښکاري ځکه موږ سره دلته 40 روګانې راځي موږ همدغه کویري به راواخلو لږ به یې بدله کړو څو چې موږ ته ټول ښکار شي ځکه موږ سره ټول 28 دي. بیا به راشو SQL ته او ورته به وایي چې موږ ته ټول دې ورلډ لیسټ ټیبل نه راواخله البته یو بل کمانډ به ورکړو لیمټ 0 نه واخله تر 500 پورې صحیح ده. اوس به موږ ته څومره چې په دې کې دی هغه ټول به راته وښایي. اوس موږ سره 0 رو 0 نه واخله تر 14 پورې یعنې لکه ایرې کې چې موږ تاسو وایي چې 0 نه به سټارټ اخلي 14 N-1 پورې به راځي نو هغه 28 څومره شیونه چې په دې کې ټیبل کې دی هغه ټول موږ تاسو ته وښودل صحیح ده. یو څه پکې پښتو دي یو څه پکې انګلیسي دي یو څه پکې چینایي او الماني الفاظ هم شته دي سمه ده. دا موږ تاسو سره یو ډیټابیس ورلډ لیسټ په نوم باندې اوس کوشش کوو یو بل ډیټابیس جوړ کړو راځو دې نه وځو یو بل ډیټابیس هم جوړو هغې ته به نوم ورکړو کمپني نه مخکې غواړم ورلډ ډیټابیس جوړ کړم ورلډ ډیټابیس به جوړ کړو ځکه کمپني لږ جنجالي ده. ورلډ ډیټابیس مو جوړ کړه په ورلډ ډیټابیس کې موږ سره تر اوسه پورې ټیبل یا دا شیونه نشته دي راځو د ورلډ ډیټابیس کې څومره چې موږ سره ټیبل دي په دې کې کاونټر یو ټیبل دی ملک دی سټي ده ښار چې په یو ملک کې ډېر ښارونه دي او کاونټر لینګویج دی چې د کوم ژبې دي دا هغه د احصایې اداره یا IOM ادارې چې کوم معلومات راټول کړي وو هغه به موږ تاسو سره شریک کړو. راځو بل ته پیسټ کړو او ورته به وایي شي زه زمونږ ورلډ ډیټابیس په جوړېدا دی. اوس به وګورو چې په ورلډ ډیټابیس کې موږ سره څو ټیبلې جوړې شوې په ورلډ ډیټابیس باندې به کلیک وکړو سټي په نوم یو ټیبل جوړ شوی کاونټري په نوم یو ټیبل جوړ شوی او کاونټري لینګویج په نوم باندې یو ټیبل جوړ شوی په دې کې موږ تاسو مختلفې کویریز ورکولی شو که اول زه راشم او زه ورته وایم چې سلیکټ کړم ته country dot country dot name موږ ته سلیکټ کړه د کوم ټیبل نه فرام country موږ سره select country dot name from country table دا موږ ته
به د ملکونو نومونه وښیي، صرف د هغو نومونه به راته وښیي. اوس تاسو وګورئ دلته په دې کویري کې ښیي showing rows 0 to 24 موږ سره 24 روګانې ښیي، در حاله کې ټوټل وګورئ 209 روګانې دي، یعنې ملکونه 209 ملکونه پکې دي او دې کویري 0.001 سیکنډ وخت اخیسته چې ډېر کم وخت دی. نو موږ دې سره هم هماغه لیمټ ورته ورکوو چې نه ما ته ټول ملکونه وښیي، ما ته نیمه یې نه دي پکار. نو را به شو او په دې اخري کې به ورسره اضافه کړو چې لیمټ 0 نه واخله تر 250 پورې، صحیح ده چې ټول پکې راشي. اوس به وګورو زمونږ موږ سره دې ټیبل تقریبا 219 238 څومره ملکونه چې دي هغه یې ټول موږ ته راواخیستل، سمه ده. او تاسو ته ما ویلو چې کمپیوټر ساینس بای ډیفالټ چې کوم کار کوي هغه سورټ کوي، ډیټا سورټ کوي، البته اسندینګ آرډر کې. افغانستان ټولو ناول دغلی ځکه په ای باندې شروع شوی، بیا وروسته ورنه اف ده، په اخره کې به چېرته کوم ملک یا به زامبیا یا نه پوهېږم زیمبابوې یا داسې یو ملک وي چې په زیډ به شروع شوی، صحیح ده. ډېر ښه. اخري ملک زمونږ وګورئ کوم ملک دی؟ یونایټډ سټیټس دی، فرینچ دی، کوم ملکونه دي؟ خو موږ آرډر کړی نه دی، صحیح ده. زمونږ دا ټیبل د ملکونو نومونه آرډر کې نه دي. که زه غواړم چې زه یې آرډر کې کړم همدا به ورته دا کویري به ورکړو، سلیکټ که ما سره کونټري ورته ولیکم چې آرډر بای country dot name ماته نمونه راکړه country dot name باندې راته شي که آرډر یې کوي، په باید هغه چې افغانستان په اول سر کې راشي او کوم ملک چې زامبیا زیمبابوې دا په اخر کې راشي. نو تاسو وګورئ افغانستان په اول سر کې راغلی دی، خو دا څو هغه دی 10 نومونه دي، صرف تر بي پورې راغلی دی، تر اخره پورې نه دی. دلته به په دې کویري کې یو څه اضافه کړو چې موږ ته ټول ملکونه راوښیي، ځکه بای ډیفالټ موږ ته 0 نه واخله تر 40 پورې روګانې راکوي. ځینې زم چې دی هغې کې کار کوه تر 10 پورې کار کوي، دا بای ډیفالټ د 40 پورې کار کوي. دا کویري به لږ نور هم ایډیټ کړو. select country dot name لږ به داسې کړو چې ښکاره شي from country order by country dot name. یو شی به ورسره اضافه کړو چې لیمټ 0 نه واخله تر څو پورې؟ تر 250 یا 300 هر څو چې ورکوي، ځکه هغه د 250 نه کم و 209 شو یا څومره. اوکې دا به کاپي کړو بل وار لپاره مو چې په کارېږي. موږ سره به اوس ټول ملکونه راشي. افغانستان په سر کې دی ځکه په ای باندې شروع شوی، بیا ښکته راځي هغې نه وروسته بیا بي او سی او چاد او چیلي او چین او دا ملکونه راغلي دي. په آخري کې به زیمبابوې یا نه پوهېږم داسې یو ملک چې په زیډ شروع شوی هغه ملک وي. وګورئ زامبیا او زیمبابوې په ټولو کې آخري کې دي. اوس که زه وغواړم چې دغه زیمبابوې سر ته ماته راشي، همدغه کویري به راواخلو، لږ به ایډیټ کړو، دا کویري به لږ ایډیټ کړو او په د اخر کې به یو کمانډ ورکړو DESC descending په دې معنی چې زما د دغه سرچپه شي. DESC صحیح ده. او په آخر کې که سمیکالن ورکوو ښه خبره ده، که ولې نه کوم مشکل نشته، صحیح ده. اوس تاسو وګورئ زیمبابوې سر ته راغلی، زیمبابوې سر ته راغلی، زامبیا ورپسې ده او همداسې به راځو اخري به افغانستان، ځکه افغانستان په ای باندې شروع شوی و، دا ځل سرچپه شو، افغانستان اخر سر ته راغلی. ډېر ښه. که موږ تاسو وغواړو یو بله کویري ورکړو، زه به داسې ملک پیدا کړم چې کوم ملک په دنیا کې ډېر نفوس لري، نو ولیکم چې select strict from country where condition به ولګو where country dot population. دو شیانه موږ راغلو ټول به نه اخلو چې بیا به راته سخت شي. country dot select strict په ځای به ولیکم چې country dot name، د ملک نوم مو سره پکار دی ځکه بیا به دغه شي country dot name مو پکار دی کاما او بل به country dot population چې population یې راته معلوم شي چې څومره دی country dot population. نو موږ دوه مخکې مشترک په دې معنی ټول روګانې ټول کلمونه راخیستل، اوس موږ صرف دوه کلمه راخیستل country dot name او country dot population. د کوم ټیبل نه د country نه where country dot population یا د where condition نه به هم تیر شو، سره به ولیکو چې order by country dot population.
پاپولیشن که همداسې ولیکو موږ ته به 40 راکړي لیمیټ به هم ورته ورکړو لیمیټ 0 نه واخله تر څو پورې تر 240 پورې یا 250 پورې صحیح ده دا کویری به کاپي کو چې بیا راته پکارېږي تاسو وګورئ کوم نمونه اول راغلی موږ ته هغه چې ډېر کم 0 نفوس لري ځینې ټاپوګان چې په هغو کې ژوند نه کېږي او بیا هغې نه وروسته داسې یو پټکارم په نوم باندې کوم ټاپو دی 50 نفر پکې دي بیا 600 نفر پکې دي اخري به چین راغلی چې د هغې نفوس په ټولې دنیا کې څنګه دی اضافه دی چین تاسو وګورئ چین په ټولو کې اخر راغلی هغې نه مخکې بیا انډیا دی هغې نه یونایټډ سټیټس دی انډونیشیا ده که زه وغواړم چې نه ما ته داسې پکار دی چې چا نفوس زیات دی هغه د اول راشي او چا نفوس چې کم دی هغه د اخر ته راشي همدغه کویري به سرچپه کړو صحیح ده دلته به صرف یو ډسنډینګ ولیکو DESC نور عین کویري ده select country.name country.population دا دوه کالم راته راکړه کوم ټیبل نه د کاونټري نه order یې که په څه شي دی country.population باندې خو descending چا چې نفوس زیات دی هغه به اول راشي اوس تاسو وګورئ چین اول راغلی ټول دنیا کې زیات نفوس دی تقریبا 12 میلیارده 1200 میلیونه هغې نه وروسته انډیا ده 1000 میلیونه هغې نه وروسته یونایټډ سټیټس دی په همدې شکل باندې ښکته راځئ په آخري به داسې ملکونه راځي چې د هغې نفوس به ډېر کم وي البته ځینې ټاپوګان شته دي چې هغه مستقل دي ځان ته دي او نفوس پکې بیخي هلته ژوند نشي کولی هغه چې نفوس پکې دي ټولو نه کوچنی دغه پټکایرن په نوم باندې دی چې 50 نفر دی بیا هغې نه وروسته کاکوس دی هالیسي دی همداسې مخکې راځه صحیح ده نو موږ سره ټول هغه زموږ ته معلوم شو چې موږ آرډر به یې کمانډ هم وکړو او یو ډیټابیس زموږ پاتې دی چې هغه بیا په روانه ویډیو کې ګورو